عقائد بصفا کې د غیر الله ګورا په دې کلی وطن کې داسې خلک شته ګوډاګي جوړ کړي پکې ستنې ورکړي ستنې میا صاحب دا مریض دی اوهو په دغه چا څه کړي دي که 1500 روپۍ به لګي او زما پیریان به ځي او ګوډاګی به راوباسي د شپې لاړ شي خاورو کې ایښي یو ځای کې کېدي او پلاني ځای ته لاړ شي هغه ځای وکړئ پلاني ځای ته چې لاړ شي ګوډاګی راوځي ستنې پکې ماړی راوړئ که ستن ماته شو مریض به مړي ورو به یې وباسئ دا شته که نشته خیال ده تعویذونه تعویذ دا به دغه کې دغه کې دا څه بنا ورته دروازې د پاسه دوشم ده څه شی دغه کې اوله ته چې انتلال څه کارن وایي غال 1500 روپۍ به لګي زه به درته تعویذ لیکم د سپینې چرګې په وینه او لس ګزه به لټه راوړې ځکه چې زه به لنګ وام او یو به د مسو لوټه راوړې د تانبې دا پلاستیک نه تانبې لوټه به راوړې زه به استنجا کوم کور دې وران شي مریض هم مړ شي وایي دا تا داسې وخت کې راوستم چې ګوډاګی ټول خشک شوی دا د دې قوم حال دی که زما عزیزانو اصلاح به کوې اول د عقایدو ایمان به دې دا وي چې مؤثر حقیقي په دې کائنات کې صرف د پروردګار ذات الله پاک چې یو کار کولو نه غواړي په دې کائنات کې داسې طاقت نشته چې په خدای دی هغه خلق چې الله کے پلے میں وحدت کے سوا کیا جو کچھ بھی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے دا خدا دا سے تعریف دا پیغمبر دمرا تعریف کول چې دا خدای بیزتی پکې وکي دا کوي زما عزیزانو اعتقادي طور من بالکل پیرا تبالا عقائد زمون ایس من پوهیږو نه تاسو وایم په ایمان چې ما اوس تاسو ته وایي چې د دعا کعبه چا نه پیژندلي تا دعا قبلېږي ستا دعا نه قبله کوم طرف ته ده لکه کوم خوا دا سونی صحیح بس او که چا موز داسې وکړو موز کېږي که داسې وکړو نو چې په موز کې قبله دې خوا ده ته موز دې خوا کې موز نه کېږي د دعا قبله چې یو خوا وي او تا لاس بل خوا نیولي دعا نه قبلېږي ویا کوي که که یو څه ووایه ته که نه زه ستاسو مینه کې اوسېږم وایي جوړې دې په مخ د فراقو خو مې کړې لارې جوړې دې په مخ د فراقو خو مې کړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دعوادار دا دین داسې ټوکې دي چې بس یو ساعت جلسې نه راغی ټول دین باندې پوه شو بس کور ته ځه داسې نه کېږي دې دپاره به ځان ملنګ کول غواړي دې دپاره به د ابو هریره غوندې درد په زړه کې پیدا کول غواړي د لسو ورځو نه هر دی سردار کونین تی تپوس وکړو چې د خدای بنده ماته دې ولې نه وي چې زه وګرما ابو هریره ورته یا رسول الله زما دې په خدای قسم وي نه مې د روټۍ تمنا ده او نه د اوبو نه د جامې او نه د ناستې او نه د ملاستې شوق مې دا دی چې پروردګاره زما سترګې ستا چهره انور ته کتلی او زما زړه ستا حدیث یا رسول الله پې لیکلی کېدلی حدیث ستاسو حدیث پېژنئ که زه بغیر د جلسې نه په دې سړک تېرېږم او تاسو په دې دوکانونو ناست یې د روپۍ کاوان ویر چرت کې او زه درته یم چې هلکه راشه یو حدیث د جناب محمد رسول الله درته بیانوم ته به څه زه ملا صاحب خپل کار کوم دې وخته وګوره چرت کې ناست یم راشي حدیث ته حدیث دی والله که حدیث تاسو تر اوسه پېژندلی هم دی که زه درته یم چې راشه د یو آیات ترجمه درته کومه جمعې په ورځې وګورئ هغه جومات لنډوئ لټوئ هغه جومات چې چا کې داسې امام وي چې 10 منټو کې هر څه خلاصوي
پروژه کې وګورئ هغه جومات لځئ چې کوم جومات کې امریکن انجن لګېدلی چې په 20 منټو کې هر څه ډزو غټ کړي کوم جومات کې چې حافظ ولاړي او قرآن پکې ویل کېږي هغه جومات لنږدې لځئ د قیامت په ورځ به تا ته وایي چې حضرتان څه وایې چې زه تا وبخم کته پروژه کې زما قرآن اورېدو ته وزګار نه نو په دې دومره لویه ورځ باندې نن زه ستا بخښنې ته وزګار نه نعرې تکبیر شان صحابه کته زما کتاب اورېدو ته وزګار نه نو نن زه ستا بخښنې ته وزګار نه قرآن کې راځي قرآن دا پیسې او دولتونه چې خدای چاته ورکړي دا ګوره د غرور شی نه دی الله وی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء سوچ ماهر کی زما دین تشا کی نزد هر قسم نعمت دروازی پیرا پرانی زما حتی اذا فرحوا بما اوتوا چې دا ما ولا څه ورکړي چې دی پکې خبر ننوځي دا چالو کړو اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ناګهانه راونیسه بیا دې حیرانی چې خدای دا څنګه خدای بیا لا پزمکه چکونه لګئی لوی بیا لا پزمکه چکونه لګئی چې خدای آباد شي عمران شوار یا الله دا څنګه شو اوسې نه لا لا ما دی علاقه چې د روټه درکې نه لګید او دولت ور سره هغه نو په لاهور کې ډمې ساتلې دي په لاهور دې ځنه دې تشریف وروړي انته چې وی اشیا تا ته ورځي ورته ټیکسي موټر په دروازه کې ودرولې نشتا مولا او ډاکټر نزان نه پټي مونږ هم غړ مونږ هم تبای دا مونږ مليان چې تاسو دا مغړ ولی ستا کور ته درشم یو پوخ پلیت مړي د خدای نه باغي او سرکټ او ستا کور ته درشم درې سپاره وای درې سپاره تواله درې تواله دا پکې منی ټل هغه درې سپاره تواله درې تواله درې سپاره چوي نو څوک سي نه یوانی ما ما ته وګورئ یعنی ستاسو دا خیال دی چې یوانی مې روپۍ بلامه په ماته بخي یوانی مې والکان دې تانه کې سره ونیس پرچا پیور کی کچارو ته بوزي په ایمان وایي چې اسی نیولې او کچارو ته بوزي چې 1500 دیني لاګېدلې را خلاصې دي اس وکیل او دا په ډېر سنگین فیار خطر ده خدای ته ګورم چې چل کو بس مالدار راواله منبر راواله الله 1500 روپۍ دی ګیلا سړی اسی ما ته وګورئ خدای یو سړی نیولې پاکستان نیولې ده په منیرغب کې په 1500 اخلاق خدای نیولې ده په یو نیمه روپۍ به تر اخلاص نو وايي په ایمان چې مونږ پورې سرونه شتا مونږ کې عقل شتا د پاکستان نیولې په 1500 روپۍ او د خدای نیولې په یو نیمه روپۍ ته په مار اخلاص بل راته دا دوی سپاره چې ما وې نو زه بداوم چې خدای دا سپاره د پسې ورولېګا چې دا سره را پری تاسو خلاصه یې پښتو خبره ده چې درې سپاره ته چې تور پسې ځای دا سره را خلاص کا اذري سپاره به الټوي چې پتا دی لعنت چې ما په دشمن پسې شپارس کول تللی تاسو وايي په ایمان چې تاړې پستا دشمن پولیسونی سي تاړې ته بوزي تور پسې شپارس لذي نو دا قرآن دشمن خدای رانی ولې دی قرآن دور پسې شپارس تلاشي نو په دې ما دې طالبانو ته ویلي دي چې لکه چې ختم تلاش شي د امامانو ته نو سړی تا ګور په دې ټکی پوښوي
سړی سړی ته کده سړی په اللهم څه جمعات خدای رسول قران څه درد پکې وو خو سپاره ورپسې ورو بها او کړي پیسې دیواله او روټای مخره او سپاره خپل مړو پسې وبا زکه ما ته وګورئ وقال الرسول دا قانون دی وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر بداو کی د قیامت پورځي چې پروردګار دا قوم دې چې په دنیا کې به استا په قرآن پورې ټوکی کوي ما ته وګورئ وای په ایمان په دې ټلو आज रात बगदाद पहुंच गया ما ته وګورئ دا سکه خیر دی خیر په دې ټلو چا باندې چې ریکارډونه غلي په دې ټلو باندې دا یکدم قرآن شروع شي یا د چا مولا تقریر په شروع شي نو د دې قوم مزاج دانه چې الکه بند کا چې ریکارډ لګاو ما تاسو کې تاسو وایي کنه د دې قوم دا مزاج نه تو سوه چې چرته قرآن شروع شي او ته چې بند کا دغه سره هم په یو نیمه روپۍ سپاره چې زور پسې ولګم ته وبخلي کی دا واوري زما د خدای په ذات قسمی مولانا احمد علی مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک لاهوری هغه په جمعه کې وې چې خلقو ستاسو قبرونه د اور تنور دي زی ګور او یو بزرګ ورته وی چې دا سره ته راځه ادیره ته بوتلو په دې مخې ورته لاس راکو وې دې ادیره ته وګوره چې ادیره ته وکړو هر یو قبر نه د اور لمبه راوړ هر یو قبر په دې سول کوارټرو کې یو بزرګو یو سل 15 کال عمر دی وسم ژوند دی یو سل 15 هغه سره دا علم دی چې د قبرونو حال ورته پته لګي دې خبره پوهیږي ما ورته وې د شپې په لاس باندې ما ته یو مړ یو خایي چې ما ته وې مړ بدل ته وخم خو ټول عمر به وټای خوان درنه کی مالې وله مې دا مړي په قبرونو کې ناشتي او وخت ته پرې کیږي لګیا وخت ته د سوي ریدم چې و تختې د مال باستی توبه مې دا نه ګور ول ټول عمر به بیا وټای خوان درنه کی کله دا ته څه خبره چې دې ډېری خاور لاندې څه کیږي سړی دنیا کې ونی شي تانا کې یا جیل کې ملاقات لا خلق درځي وټای درځي خلق سامانونه درځي دا څه خبره کا تا په یو نیمه روپۍ نه کیږي زما په وینا نه کیږي تاسو وایي په ایمان وایي چې تاسو څومره خلکو جنازې کړې دي انما الاعمال بالنیات دا یو قانون انما الاعمال بالنیات دا قانون د تمام اعمالو دارمدار چې هغه په نیت باندې چې څنګه به نیت هغه څه بخیر او شر په مرتب کیږي ما ته وګورئ تاسو په ایمان وایي چې جنازو سره څومره خلک تلي په دې غرض پوهیږي چې جنازې د ټول غرض سره پوهیږي غرض دي تصل روانه دي جنازې سره اسه دي دا په جنازه پوهیږي نیت پوهیږي معتبر لکه نیت نه ورځي تور سیلاب دی یوسي غریبونه ولې نه ورځي نن سبا پاکستان کې هوتا ست پته ده چې معزز چاته وي شریف چاته وي چې خزای بربنده ګرځي لوی بربنده ګرځي موټر او بنگلا لري راځي که جنازه په خشي جمعه د مړي جنازه نه کوي کازان شي جمعه ته نزي دته معزز وي دا معززین چې خپل کې کینی و یاره د شریف سړي ژوند تام شریفان دا مونږ تاسو ته رزیلان وي مړی چې کې خوشي او دا شیخان دا مرمری پلارمری تاسو دا بازی ګری والا پکې نه و صفه کوي درې کوي صفونه خدای دې خپل د مرګ په ناره ټاپکه دا نور خلک یې کته چوي سبلا والے غلی او درګه د ګیدړ بچیا خړ غوونه خپل نمبر یې جوړه چې دا غټ مړی شوی دی و کوي نه کوي او پکې داسې منډه غلی و درګه یو طرف ته قدر نه کې دیشي دا وایا کله وخت کې نشي ویلې پادیره وایا چې دا تاسو باندې جنازه ونکړه څه چل دی
کدا جنازه د شریفانو کار دی نو تاسو ولې ونکړه او کدا جنازه د رزیلانو کار دی نو موږ ولې وکړه ولې موږ رزیلان یو امام حسین منل دی ته وي دا هغه دین دی چې چا د پر امام حسین ځان قربان کړو دین دا شی ته به صرف د جمعات لاله شو تسبیح پلاس کی په جمعات کې ناستل خو خوان کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي لیکن تر پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوان کوي د باطل خلاف جهاد کول د بيدینو خلاف جهاد کول اصلي دین دا جنازه اصلي دین موز اصلي واو موز تاسو څه شي نه کوي او راس چې سره سلام منځونه کوي یو نه کوي درې کوي دوه نه کوي دوه کوي درې نه کوي دا سره په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ چې پنځه واره پورا نه کوي د فرعون او د نمرود په صف او چې ټول نه کوي هغه پرېدا ټکه موز باندې کوي یاره مونږ او داسې نو خو نور ډېر خساره موږ دام وایي مونږ او داسې نه کولو خو نور ډېر خساره انا لله چې موږ څوک نه کوي خساره یو موږ چې چا په قصد قضا کړ د امام صاحب مذهب دا دی چې د کفر په پلیټ فارم ودرېد یو قرآن ویلی دی اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین منځ کوا د مشرکان معلومیږي چې دا منځ نه کول دا مشرکانه خصلت تاسو وګورئ معززین د زمانه په محلات او په دغه کې ناشتي او اذان چې شي ما او تاسو د مرمري پلارمري جماعت ته دا مازستو امام حسین خو هغه وخت منځ نو قضا کړي چې په سټو ولا تورې خو سره ته پرې کو په دې ځای ورته تورا کې خو نه غوسه امام حسین ورته وېدان مرای باندې کډیر سات لګیاي غصه بنشي ولی چې داغه مرای د چې محمد رسول الله بخلا ولا پدې نه پورې د محمد رسول الله شونډې لګې دي د تورې سمجال چې هغه زه بغوس کی چې کوم پیغمبر سات کړو ما سر پرې کول غواړي نو ما پرې دی چې زه د دوه رکعاتو نفل نیت تړم چې زه په سجده کې لاړ شم نو رستو نه مې سر پرې کا امام حسین خود تر لاندې منځ قضا کړی نو منلو والا ته وګوره منځ کوي منځ نه کوي منلو والا امام حسین په دې خوشالۍ چې په نهمه لسمه ورځ باندې د ګوري شربت او دولګو ته ګلونه واچي او ماشومان باندې شربت اسکې دا سبیل امام حسین سبیل امام حسین سبیل ټکي سوچ د غیر الله په نوم باندې او شی نظر کی نظر عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک خیر نه نو د ګوري شربت ما ته ګوري امام حسین لگا د خاورو په ډوله ګور کې شربت ورلېږي او کستا یو غوړ غوندې مېلمه راغی هغه به کوم شربت کوي اسې هم دا د دې خرس بچو د عقایدو ته وګوره زه خدای راستي چې زما واس په دوی ورسي چې زه د لارې ماشینونو نه ټولو نه لرګي لري کوم سرونه به وړاندې کوم دا څه چل کړه و امام حسین پسې مې شربت ما ته وګورئ تاسو کیر کتل نو چې کوم دوی د لسم محرم په ورځ پخې ا د ټکرې وریجو کیر او دا ساده ساده چې چا کار راغلی ته فرنی راته تخکې فرنی پکې بادام پکې لاچی پکې بیا یو بل سور شی دی ورکه کړي بدرشه سور شی فرنی له پاسه چي نه بلا سبلا دا جیلی فرنی دونگی ما ته ګورې تاسو خدای ټول په سیلاب یوړه خبره کوي نه فرنی د پاسه هغه ګیلی دې کس شه هغه چې دا سره په سر ورکه لګولي د معززین تعالی کې د امام حسین په سره ډاکري ورنجي کې پوښ کړي امام حسین باندې
तो मुला से पता तो सब पता था जुमा तेरा डालेगी जो हम जुमा तेरा डालेगी क्या सोचो कर अकल इस्लाम मुंगा और शर्मोल दिन मुंगा और शर्मोल मजहब मुंगा और शर्मोल दा मुल्क मुंगा और शर्म कसम पखलाए दे जैसे कि खल्क तकवीर उल्टा है कलर का तेरा दिल का दर्द द मुर्दार स्पीड जैसे का करता असो पूछो कौम आगा कौम जो चा कैरेक्टर हुई कम कौम की तंजीम हुई कम कौम निजाम जिंदगी ये खास लाइन बाले रवानी कौम आगा कौम ता कौम खपा नशे ता कौम दे जो आदत चाहिए पे चक्रो लारो तब खींचे अला अला जब दुकान के वास्ते चिता से तेरे भी जामर करो तब पख्ताने ला रहा है पख्ताने जो है तसाई शर्मिंदी لا سكي पदे ला रहे हो जनते हो जनो यो पके गुरु मैं यार जिससे पूरा सीधा का गुरु माल सा जाका ना कौन सा दौड़ दौड़े से माल زمون خو عزیزانو پزان واسطه ځان باندې دا واسطه چې نږدې بل درځو نکاله بل درځو روټایله بل درځو زماني کارم مازه زمرشم چرانش زمرشم ما د خپل نوې سي پډیران نه وته که زما مين له داخله کراشي کما خدای بخین ولا کوم یو بل قسم په خدای کوم یو بل چې تاسو راشي چرانش چې زمړی ځای په کار کوم چې زمرشم کدا ټول دنیا مال راشي زما په څه والله دې جنازه کې زروان یو سره راوستو شه ما ته چی خلک ډیر دي کنه ډیر ځه پلاني دې جنازه نه وړي امړي ولا راته وي د خپل مړي عمر سره خلک هم درته سوچو کوي